مولا یعقوب مجاهد پاکستان د خپل فضا د افغانستان پر ضد نه کاروي. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې خپله فضا د افغانستان پر خلاف دې نه کاروي. د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست مولا محمد یعقوب مجاهد له پاکستان څخه په کلکه وغوښتل چې خپله فضا د افغانستان پر خلاف دې نه کاروي. دا خبر له مخې ښاغلی مجاهد چې په یو خبري ناسته کې وینا کول د افغانستان پر فضا د امریکا د بي پیلوټ الوتکو ګرځېدو ته په اشارې سره وویل د دوی معلومات ښایي چې دغه الوتکې د پاکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي. د هغه په وینا دقیق او کره معلومات ځکه نشته چې د افغانستان رادار سیستم مکمل امریکا د وتلو پر مهال له منځه وړي. خو په وینا یې بیا هم دوی چې کوم معلومات لري ښایي چې د امریکا بي پیلوټه د پاکستان له لارې افغانستان ته داخلیږي او د پاکستان له فضایي حریم څخه استفاده کوي. هغه ویل موږ له پاکستان څخه غوښتنه کوو چې خپل فضا زموږ په مقابل او زموږ خلاف استعمال نه کړي. ښاغلی مجاهد د افغانستان پر فضا د امریکایي بي پیلوټه الوتکو ګرځېدل پر هوایي حریم تیری وباله او ټینګار یې وکړه چې په دې اړه باید امریکا ته اعتراض وړاندې شي. مولا یعقوب مجاهد وویل کومې ډرون تیاري چې اوس د افغانستان پر فضا باندې ګرځي دا اوس هم د امریکایانو ښکاره تجاوز دی. موږ ډېره هڅه کړې ده چې د دې په مجالسو کې موږ د خارجه وزارت او له نورو ډیپلوماټیکو لارو کوښښ کړی دی چې دوی امریکا ته دا خبره ورسوو او اعتراض وړاندې کړو. د هغه په وینا د حکومت مرکزي ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه خپل غږ پورته کړی دی، خو بیا هم په ډېره سپین سرګۍ سره امریکا دا کار ترسره کوي. د دفاع وزارت سرپرست وایي دوی د امریکا د عمل غندي ناروا عمل یې بولي او له امریکا غواړي چې له دې کار نه لاس واخلي. نوموړي خو زیاته کړه چې په کابل کې د الظواهري وژل کېدل د یوې ادعا په حد کې دي او په دې اړه لا څېړنې روانې دي. د دفاع سرپرست وزیر دا څرګندونې پر داسې مهال کې کوي چې د امریکا له وتلو وروسته لا هم د افغانستان پر فضا د امریکا ډرون الوتکې ګرځي. تازه د امریکا ولسمشر جو بایډن ویلي دوی به په افغانستان کې له پوځي حضور پرته پر داعش او نورو ترهګرو ډلو فشار جاري وساتي. خو د افغان حکومت مرکزي ویان وایي کو چیرې امریکا د کوم څه په اړه شک یا معلومات لري نو باید له اسلامي امارت سره یې شریک کړي او دوی به په خپل لاس په کار شي. افغان چارواکو په وار وار ویلي دي چې دوی د دوحې هوکړې ته ژمن دي او هیڅ چا هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي.